الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. زما خوگو عزتونو اللہ تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من تواضع للہ رفعہ اللہ، چاچے تواضع وکڑا چاچے عاجزی وکڑا اللہ تعالیٰ بدائی اوچت کی لوی مرتبہ وار کی. یعنی لن مطلب دادی چا اللہ تعالیٰ بطول کمیبی دیتا ور نصیب کی. گوری دے حدیث الفاظ مختصر دی لیکن دا ډیر اهم الفاظ دی. دا د زمونږ تاسو د زندگی تیرولو د کمیابولو یو راز بیان کړی دی چې تاسو هله کمیابیږئ چې تاسو کې تواضع راشي، په تاسو کې عبودیت راشي، یعنی تاسو خپله بندگی وپیژنئ، دی اللہ تعالی بندگی وکي. ګورئ تواضع عاجزي دې ته ویل کېږي چې یو سړی دا ووایي چې زما هېڅ حقیقت هم نشته دی، زه په دې ټولو خلکو نه ګناهګار هم یم، د کمې مرتبې وال هم یم، د څومره مخلوقات یې خصوصاً چې مسلمان دی دا زمانه بهتر دی په ټولو کې ګناهګار زه دې ته تواضع ویلی کېږي، دې ته عاجزي ویلی کېږي. دا تواضع دومره اهم شی دی چې په چا کې تواضع نه وي هغې ته متکبر وایي، د تکبر کولو ورته وایي. چې په چا کې تواضع نه وي تکبر راشي، د هغې نه فرعون جوړ شي، حامان جوړ شي، ابو لهب جوړ شي، ابو جهل جوړ شي. چې په چا کې تواضع وي د هغې نه ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی الله تعالی عنهم جوړ شي. چې په چا کې تواضع نه وي تکبر راشي. دا تکبر د ټولو بیماریانو جړ دی. تکبر دی وجنه بغض پیدا کیږي، د تکبر دی وجنه حسد پیدا کیږي، د تکبر دی وجنه د بل د لازری پیدا کیږي، د تکبر دی وجنه د بل غیبت کیږي. گویا کې د ټولو بیماری جړ او بنیاد دا تکبر دی. تکبر دومره مهلکه بیماری ده چې کله چا کې تکبر راشي الله تعالی فرمایي چې په ده باندې د جنت بوی هم حرام دی. اللہ تعالیٰ فرمائی چې تکبر زما چادر دی، چې څوک زما په چادر کې زما سره منازعه کوي، زما سره جګړه کوي، دته ما د اعلان جنگ دی. ګورئ الله تعالیٰ چې چا سره د جنگ اعلان وکړي هغه به همیشه د پر ناکام وي. دې وجه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من تواضع لله رفعه الله. چا چې تواضع وکړه، چا چې عاجزي وکړه، الله تعالی به لوی لوی مرتبه ورکړي.
الله تعالی به لوی لوی کامیابی ورکړي. دی الله تعالی نه وروسته چې کومه غټه هستی ده، غټ شخصیت چې الله تعالی محبوب دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی دومره عاجزی وه چې چا سره به ستړي ماشي کوله تر هغه وخته پورې خپل لاس واپس کولو نه چې تر څو پورې هغې په خپله لاس واپس کړی نه و. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې دومره تواضع و عاجزي وه چې چا خبرې ورسره شروع کړي د به مخ نه ورنه اړولو، چې داسې نه چې دی خفه شي چې زما خبرې ته توجه نشته ده، بلکې په توجه سره به ورته ناست و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې دومره تواضع وه چې کله دته اختیار ورکړی شو چې کدا کار کوي او کدا کار کوي ته خوښه ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم آسان کار و به اختیارولو، ځکه چې الله تعالی تا ته اختیار درکړي ته مشکل کار واخلې، گویا کې الله تعالی ته خپله بهادري ښکاره کوي، خپل زور ښکاره کوي چې زه دومره کار هم کولی شم. او چې چا تا ته څوک اختیار درکړي ته کمزوری اختیار کې، دا عاجزي ده چې زه کمزوری بنده یم، ځکه الله تعالی زمونږ او تاسو نه عبودیت غواړي، بندګي غواړي، عاجزي غواړي چې په هر وخت کې تاسو ما ته محتاج وئ. بیا دې وجې نه چې کوم خلک تواضع کړي ده، عاجزي کړي ده، هغه الله تعالی په دنیا هم کامیاب کړي، آخرت هم کامیاب کړي. وګورئ تواضع دې ته نه وایي چې ته ګنده جامې وغنده یا زوړ لباس استعمال کا یا خیرن ګرځېږه، صفائی ما کوه یا ښه خوراکونه ما کوه، بلکې د وس مطابق چې څومره کولی شي دا ښه کار دی. صفا جامې د ځان صفائی دا نه صرف ایمان دی صفائی، بلکې تواضع د زړه سره تعلق لري. تا ته په زړه کې ځان ناکاره ښکاره شي، په خپل زړه کې ځان بیکاره درته ښکاره شي چې زما هیڅ حیثیت نشته دی. اشرف علی تھانوی رحمه الله چې دا غټ مفسر محدث دی، طلبه کرام علما کرام پیژني، د به ویلل چې مسلمان ټول مسلمان زمانه فی الحال بهتر دی او کافر زمانه معلن بهتر دی، احتمالاً بهتر دی. ځکه دی وایي چې مسلمان فی الحال کلمه ویلي دا زه یو ګنهګار او نکاره یم، ځان ته به د دومره مجاهداتو باوجود د دومره محنت باوجود ځان ته به نکاره ویل، بیکاره سړی ویل. او کافر چې کوم دی احتمالاً بهتر دی، کیدای شي چې کلمه ووایي مسلمان شي، الله تعالی لویه مرتبه ورکړي. او زمونږ تاسو حال دا دی چې هر سړی وایي چې دینداره خو زه یم، عبادت گزاره خو زه یم، تجربه کار زه یم، هوښیار زه یم، د لویې مرتبې وال زه یم. بس چې څومره مرتبې دي دا ټولې ما حاصلې کړي دي، دا ټول مونږ ته لاندې ښکاري، کمزوري ښکاري، خو په خولې باندې وایو چې زه ډېر ګنهګار یم، زه ډېر نکاره یم، زه ډېر ناچیز یم. ګورئ خولې ولو سره سړی عاجز کېږي نه. علما کرام فرمایي چې د بل ته عاجزي ورښکاره کول، د بل ته تواضع ورښکاره کول د آسان کار دی. یا په ژبې باندې چاته ځان ورښکاره کړي یا په عمل سره چاته ځان ورښکاره کړي چې زه خو ډېر عاجز یم او په ما کې خو ډېره تواضع ده، بلکې ګران کار دا دی چې په خپل ځان کې خپل ځان کمزوری درته وښکارېږي چې واقعتاً زه کمزوری یم، واقعتاً زه ګنهګار یم، د الله تعالی نافرماني کې لګیا یم. بیا مقصد دا دی چې تواضع د زړه سره تعلق لري، صرف په الفاظو سره ته سړی عاجز کېږي نه. علما کرام فرمایي چې د دې تاسو داسې امتحان اخیستلی شئ، دې داسې امتحان اخیستی دی چې زه ډېر ناچیز و ناکاره یم او ډېر بیکاره یې، که ته ورته چې بلکل هم دغسې، بیا د هغې نه ته جواب ګوره چې څنګه جواب تا ته درکولی کېږي. اصل دا دی چې خپل ځان، دا الفاظ هم د عاجزۍ وال دي، خو اصل دا دی چې په زړه کې د ته عاجزي راشي. دا یو کیفیت دی چې انسان کې پیدا کېږي. دې وجې نه مونږ او تاسو د دنیا کې الله تعالی رالیږلي مختصر زندگی کې د عبودیت لپاره، عاجزۍ دپاره،
چې د خپله بندګي الله ته ښکارا کړي. مثلا په یو سړي باندې مصیبت راغی، دې کې تواضع دا ده چې خلکو ته مه وایه، د الله نه شکایت مه کوه، الله ته زاري کوه چې یا الله تعالی د مصیبت تا را باندې راوستلی دی، لرې کوونکی هم ته یې. که ته الله ته هم سوال نه کوې، بنده ته هم نه کوې، بیا خو دې ته تکبر ویلی کېږي. ځکه الله تعالی دا غواړي چې په هر حال کې ته ما ته محتاج وي، په هر حال کې ما ته ځان عاجز وګڼې چې زه عاجز یا الله تعالی دا کار ته کولی شي، بل څوک یې نشي کولی. که مونږ او تاسو د اکابرینو زندګي وګورو، ټوله د تواضع نه ډکه وه. سلیمان ندوي رحمه الله دا یو غټ عالم دی، طلبه کرام یې پېژني. الله تعالی یو علم ورکړی و. اشرف علي تانوي رحمه الله ته راغی، بیعت یې ورسره وکړو. لکه مونږ او تاسو د خپل شیخ سره بیعت کوو، لسنیوی کوو. ګورئ د دې که عالم هم وي د بیعت ته نن سبا ضرورت دی، که طالب یې هم ضرورت دی، قومي وي هم ضرورت دی. ځکه چې علم ظاهر جدا شی دی، علم باطن جدا شی دی. که علم ظاهر دی تا سره دومره ولې نه وي چې په دې علم ظاهر سره ته غرونه ماتوې، داسې مسایل حل کوي لکه د غرونو د کاڼي غواندې. خو چې تا علم باطن کړی نه وي، د علم باطن باندې ته نه پوهېږي. دې وجې نه زمونږ علما کرام چې وګورې غټ غټه محدثین به و، مفسرین به و، خو بیا به یو پیر ته ورتل هغې سره بیعت یې کولو. امداد الله مهاجر مکی رحمه الله چې شرح جمعی پورې سبق ویلی وو، خو الله تعالی په علم باطن کې دومره مهارت ورکړی وو چې غټ غټ محدثین د مریدان وو. بهرحال دی چې کله اشرف علي تانوي رحمه الله ته ورغی، بیعت یې وکړو. په خانقاه کې څو شپې وکړې چې ما لږ تربیت وشي، د علم باطن کې ما باطن صفا شي. چې څو ورځې تېرې کړې واپس تللو، خپل شیخ ته وایي دومره ډېر غټ عالم اشرف علي تانوي رحمه الله ته چې ما ته لږ نصیحت وکړه. اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایي چې زه حیران شو چې دومره غټ عالم ماهر چې الله تعالی یو علم ورکړی دی، دې عالم ته زه څنګه کوم نصیحت وکړو؟ ټول درته معلوم دی. خدای وایي چې الله تعالی ما ته ذهن ته یوه خبره راواچوله. ویل چې ما ورته وویل چې زمونږ د تصوف بنیاد و انتها دا په هغې تواضع باندې دی. یعنی تصوف کې تا ته کامیابي هله ملویږي چې د خپل ځان ختم کړي. دا زه نه دی، زه چې د هر څوک وایي چې زه داسې یو زه داسې، دا زه نه دی، دا ختم کړي، د خپل تکبر ختم کړي، بیا کامیابۍ ته راسېږي. دا نصیحت ما ورته وکړو. او چې کله ما دا نصیحت ورته وکړو او چې وایي مونږ په خپله ولیدو چې د مریدانو څپلۍ به د سمولې. غټ شیخ الحدیث مفسر و الله تعالی یو علم ورکړی و. دا نن سبا زمونږ اس برای نام دی، هغې ته الله تعالی واقعي علم ورکړی و، خو بیا هم د مریدانو د عوامو څپلۍ سمولې. دې ته تواضع ویلی کېږي. دا زمونږ مشایخ کرامو چې نن سبا مونږ تاسو دلته منبر باندې تذکرې کوو، مونږ او تاسو د دوی حالات وایو، د دوی کتابونه وایو، ځکه د کامیابي ورته ملاوه چې دوی کې عاجزي وه. مونږ او تاسو بایزید بستمي رحمه الله دا چې کله وفات شو، د دین لوی کار یې کړی و. چا په خوب باندې ولیدلو چې الله تعالی څه معامله در سره وکړه. دا وایي چې الله تعالی خپل دربار ته پیش کړو او چې ما ته وویل چې تا څه شی راوړی دی، او چې ما سوچ وکړو ما یو شی هم نشو پیش کولی. او چې الله تعالی راته وفرمیل چې تا په دنیا کې ډېر کارونه کړي، غټ غټ کارونه دې کړي دي، خو د تا یو وړوکی عمل مونږ ته محبوب شو. هغه عمل دا و چې په ظاهر بهر ته روان یو، بیلی پشي دې بچی و، د سردیو وجې نه بېقراره و تېرېدو. تا راواخیستلو د خپل ځان سره د بسترې کې پټ کړو. تا چې دا عاجزي وکړه چې یو د بیلی والا پیشو والا بچای د ځان سره د ګرم کو. ځکه چې چا کې تواضع وي د الله تعالی مخلوق سره محبت پیدا شي. د هغې کار د وجې نه ته مونږ وبخلې ورځه. ګورئ چې کله تواضع په چا کې راشي دلته انسان او حیوان برابر وي.
دته دا نه ښکاري چې دا تکلیف په انسان راغلی دی او که په حیوان راغلی دی د مقصود دی الله راځوي چې الله تعالی په معنی په کوم شي راضي کېږي د یو عالم په باره کې راځي چې د یو ورځ روانو بازار کې یو خرشي سپی ولیدو چې ډېر په عذاب و او ډېر بې آرامه و د خپل راوستو کور ځان سره په کور کې د دې تربیت شروع کو په دې باندې دوایي وکړې بالکل روغ شو خپلو مریدانو ته وویل چې که تاسو څوک دا وي چې خدمت یې کولی شي ځان سره یوسي که دلته ماته پرېږدئ چې کله په دې کې تواضع راغله تواضع د وجې نه د په مخلوق باندې رحم راغی ترس راغی الله تعالی د دې په بدل کې یو انعام ورکو هغه انعام یې ورکو چې دی ورځ په لارې باندې روان و په دې لرې کې چې د کوم پټیو کې پیلې وي د سوج زیان وي لکیرې جوړې وي لکیرې جوړې وي یو طرف ته هم اوبه وي بل طرف ته هم اوبه وي دی په دې لارې باندې روان دي مخې طرف ته سپی پې راغی دا یا په طریقې د حال سره یا قال سره الله تعالی ژبه ورکړه د سپي ته ده ورته وفرمیل چې ته دې لارې نه کوز شه په اوبه کې لاړ شه زه به په وچې باندې لاړ شم د سپي ورته وویل چې ولې زه لاندې لاړ شو ته پاسه په وچه باندې لاړ شي چې دې عالم ورته وفرمیل چې زه یو انسان یم مکلف یم او دې وجې نه که زه لاندې لاړ شو زما بدن بس خاشي زما به هغه جامې به ناپاکې شي زه بیا زه تکلیف دی بیا به غسل کوه بیا به جامې صفا کوه او ته خو مکلف نه یې که لاندې لاړ شي نه غسل ضرورت شته دی نه صفایي ضرورت شته دی او چې سپي ورته و چې جبا خبره تا وکړه چې که ته لاندې لاړ شي په اوبو کې د تا به جامې ګند شي تا به بدن ګند شي دا خو به صفایي اسانه ده صفا به کېږي که زه په اوبو کې لاړ شه ته پاس لاړ شي بیا به د تا باطن ګند شي په تا کې به تکبر راشي چې زه خو یو انسان یې بهتر یې د دې سپي نه چې کله د سپي دا خبره ورته وکړه دا یې په ځان باندې پوه شو او چې الله تعالی الهام ورته وکړو چې نن ما تا ته داسې علم درکړو چې مخکې ما چا ته نه ورکړی علما کرام فرمایي چې هغه علم و تواضع وه د خپل حقیقت پیژندل و دې وجې نه ګورئ زمونږ تاسو مشایخ کرام وګورو دې ټوله زندګي د تواضع نه ډکه وه عاجزۍ نه ډکه وه یو تواضع ده یو احساس کمتري دی نن سبا د روشن خیال ورته وایي چې چاته وایي چې تواضع عاجزي کوه دوی دا اعتراض کوي چې تاسو خلکو ته احساس کمتري ورښایئ احساس کمتري یوه بیماري ده ګورې یو احساس کمتري دی چې ناشکري ورته وایي یو تواضع دی چې شکریا ورته وایي دی مابین کې فرق دی احساس کمتري دی ته وایي چې د الله تعالی ناشکري ته شروع کړي یعنی زه خو د دې لایق و چې ما ته ښه بدن راکړي ښه بدن دې نه کړه زه د دې لایق چې ما ته مرتبه راکړي ما ته خو د مرتبه نه کړه را زه د دې لایق و چې ما ته مال و دولت راکړي ما ته خو د مال و دولت نه کړه دې ته احساس کمتري وایي ناشکري ورته وایي دا حرام و ناجایزه ده یو تواضع او شکریا ده چې الله تعالی ته وایي چې الله تعالی زما توفیق خو نه و دا کار تا را باندې وکړو یا الله تعالی زه د دې کار او د مرتبې لایق نه و دا تا ما ته راکړو د سره په ذهن کې ده وي چې دې ځای ته الله رسولی که نن الله تعالی وغواړي د تا نه به د هر شی واخلي علما کرام د مثال ورکړی دی مخکې به بادشاهان و د هغې به غلامان و چې دې مثال دا دی لکه یو بادشاه په یو سفر باندې لاړ شي خپل شاته بادشاهي باندې نایب خپل غلام کېنوي چې زما وروسته کارونه ته کوه دلته به دلته کېنه ګورئ غلام بادشاه هم دی ټول اختیار هم د په لاس کې دی خو ورسره دا هم وایي چې ته غلام یې
ورسره دا هم وایي چې کنن د تا اکا راغی د تا مالک راغی که درته وویل چې لاړ شه لټین صفا که بیا به لټین هم صفا کوي ځکه چې د تا د غلام حیثیت دی چې کوم مولا درته وایي هغه کار به کوي علما کرام فرمایي چې عبودیت بندگی چې ده دا په غلامی نه لاندې مرتبه ده غلام خو څه یوه نه یوه ورځ خو آزاد خو شي د بندګۍ نه تر مرګې ورځې پوره انسان نه ازادېږي تواضع دې ته وایي چې انسان سوچ وکړي چې د کوم کمال تا ته درکړی د الله درکړی دی د کوم منصب باندې کېنولی د الله کېنولی د کوم مال و دولت یې درکړی دی الله درکړی دی د کوم عبادت توفیق یې درکړی دی الله درکړی دی که نن الله درنه وغواړي درنه اخلي ځکه د تا انسان هیڅ حیثیت نشته دی بیا د تواضع د احساس کمتري په مابین کې غټ فرق دی دې وجې نه انسان به نه شکري هم نه کوي انسان به شکریا هم ادا کوي دواړه جمع کیدی شي یو انسان چې عبادت وکړي داسې به نه وایي چې داسې بیکار المونځ مه وکړو نعوذ بالله یا یو خوراک وکړي چې داسې بیکاره خوراک دی داسې زمونږ خوراک بیکاره خوراک دی تاسو لایق نه دی دا نه شکري ده بلکې انسان به دا وایي چې الله تعالی زما توفیق نه و دې توفیق تا ماته راکړو دا عمل خو ما وکړو چې څومره زما طاقت و دا کار خو ما وکړو چې څومره زما طاقت و خو یا الله تعالی هغې طریقې ما نه وکړو چې د تا د شان سره لایق دی په دې باندې زه استغفار غواړم دې وجې نه انسان به نن شکري کوي او شکریا به هم ادا کوي دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا تواضع عاجزي وکړه الله تعالی به لوی لوی مرتبې ورکړي اشرف علي تانوي رحمه الله د تواضع خلاف د متکبر مثال ورکوي د تواضع مثال ورکوي چې کله اول وریجې په دیګ باندې کېږدي چې تر څو پوره خوټ کېږي آوازونه کوي پې پوه شه چې دا اوس پخې نه دي بیا چې کله د وریجې ښه وخوټ کېږي بیا لږ په آرام شي دم اخلي چې کله دم واخلي قرار هم شي بوی هم راشي بیا په پوه شه چې اوس پخې دي ویل اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایي چې د څوک زیات غورېږي وریجې غواندې چې زم داسې یم زم داسې یم یا په ژبې باندې وایي یا په زړه کې دا وایي دا یې ځان سره محسوسوي چې دومره غټي دومره مرتبه ده دومره ته عبادتونه کوي دغه انسان تواضع نه ده که په خوله باندې ډېر وایي چې زه ناکاره یم ګنهګار یم چې کله انسان کې تواضع راځي بالکل قرار شي بالکل خپل حال نه وایي په خپله د ده نه خوشبویي شروع شي په خپله باندې خلک د ده نه متاثره شي دې وجې نه تواضع دې ته نه وایي چې په خوله باندې ووایي علما کرام دې مونږ او تاسو نن خو دا وایي چې کامیابي په تکبر کې ده چې ځان ته غټ غټ وایي لوی مرتبې والا دې کې کامیابي ده حالانکې دې کې نه کمی ده علما کرام مثال ورکوي عربو کې یو مثال دی پښتو کې دا معنا ده چې متکبر مثال داسې دی لکه یو سړی په غره باندې ودرېږي ځان په ټولو نه لوی ورته ښکاري او د لاندې خلک وړوکې ورته ښکاري خدای خو ځان ته غټ وایي خو د لاندې خلک چې ولاړ وي دی وړوکی ورته ښکاري علما کرام فرمایي چې متکبر هم دا مثال دی چې ټول خلک کمزوري ګناهګار جهنمیان ورته ښکاري خو د لاندې خلک په ده پورې خاندي دی خو وایي چې که ما ته خلک ځکه راګوري چې ما که ښه خو وي ده بلکې دې وجې نه انسان ورته ګوري چې دا هم په ګل وګوره دا هم ځان ته څه وایي مشایخ کرام فرمایي چې انسانه د تا څه حیثیت دی چې کله په دنیا کې روان وي بې ادبي معاف لټرین د ځان سره ګرځوي قضا یا حاجت د خپلې خېټې کې اخیستې دی وګرځوي دې څه حیثیت وي انسان چې کله وفات شي بیا به په خاورې کې پروت وي د چنجي والا غذا به درنه جوړه شي ته به څه تکبر وکړي ګورې تکبر د هغې چا سره لایق دی چې یو شی خپل خو وي ذاتي خو وي دا ټول مونږ تاسو تېره جماول مونږ تاسو ټولو زمونږ تاسو مالونه دا ټول الله را کړي دي مونږ تاسو به په کوم شي باندې تکبر وکړو علما کرام یو مثال ورکوي چې تا ته یو څوک یو شی راوړي
چې دلته په کور کې در سره کېږده او ته روان شي کلیوال ته ووایې چې ما سره دا شی دی ما سره دا شی دی ټول خلک به درته وایي چې په ګلې دا خو څو ورځې در سره ایښه دی بیا هم در نه وړي داسې علما کرام فرمایي چې څوک تکبر کوي یا د ځان په صفاتو باندې عادي که صحت سره متعلق وي د حسن سره متعلق وي کمال و دولت وي که علم وي که مرتبه وي او که څه شی وي ټولې فرشتې به در پورې خاندي چې دا وګوره دا مال د ځان د مرتبه خو د څو ورځې پوره د سره ده دا خو څو ورځې بیا هم الله دې درنه اخلي په دې باندې به کوم تکبر وکړي دې وجې نه تکبر د الله تعالی سره لایق دی ځکه دا ټول شیان د ذاتي دي دا ټول مخلوقات د پیدا کړي دي دې وجې نه انسان کامیابي دا ده چې عاجزي وکړي دا عاجزي په هر شي کې راځي دنیا په کارونو کې هم راځي او د دین په کارونو کې هم راځي علما کرام فرمایي چې کله کومه ونه زیاته میوهداره وي ځمکې طرف ته زیاته کږه وي درنوالی وي کې چې په کوم انسان کې تواضع زیات وي پې کې لاندې طرف ته وي ځمکې طرف ته زور کوي ځکه انسان د خاورو نه پیدا دی د خاورې صفت به په ځان کې پیدا کوي خاورې چې کله په ځمکه باندې پرتې وي هر یو سړی قدر کوي په لاکونو لکلو باندې ځمکې اخلي خو دغه ځمکه ده چې په اربونو په لاکونو اخیستې ده که چېرته ګرد پې راشي د خپل ځای نه پاس پوزې ته راشي هر څوک پوزه ورنه پټوي چې دلته خو ډېر ګردونه دی او ډېر بد ځای دی داسې انسان چې کله په خپل مقام کې وي عاجزي کوي دا انسان بهترین انسان دی خو چې کله دی پوزې ته راجګ شي تکبر شروع کی بیا د دغه انسان هر څوک پوزې پټوي دې وجې نه هر انسان به دا وایي چې که زه لمونځ کوم که زه صدقې کوم که زه حجونه کوم که کوم یو عبادت کوم کوم خدمت کوم دا ماته الله راکړي چې نن وغواړي رانواب اخلي ډېر د خوف مقام دی دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من تواضع لله رفعه الله چې څوک اوچتوالی غواړي کامیابي غواړي عاجزي ده وکړي ځکه چې کامیابي په عاجزي کې ده زمونږ مشایخ کرام فرمایي چې د تصوف بنیاد او د هغې انتها په تواضع باندې ده د خپل ځان ختمول دی چې د ما کې د تکبر دی چې د زه داسې یم زه داسې یم او دا ختمول دی دې وجې نه مونږ مشایخ کرام بار بار وایو دا تواضع په ځان کې راوستل دومره آسان نه کیږي چېرته د تواضع پیدا کولو هغې ماهر ته به ورځئ چې هغې ته صوفیه کرام وایي پیر ورته وایي مرشد ورته وایي کله به سړی روزه نیولې وي تکبر کې به وي سړی به په تلاوت باندې ناست وي تکبر کې به وي سړی به په درس و تدریس باندې ناست وي په تکبر کې به وي منبر باندې به ناست وي تکبر کې به وي بل عبادت کار به کوي تکبر کې به وي ځان خو به د دین ولا شماري لوی خدمت به ځان شماري چې دا خو لوی خدمت کوي په حقیقت کې لوی هلاکت روان وي دا مشایخ کرام په دې باندې خبر وي د تا فراست مؤمنه ورته وایي زمونږ حضرت صاحب کتابونو کې لیکلي دي چې هر پیر د مرید په حال باندې پوهیږي هغه پیر نه وي چې د خپل مرید په حال نه پوهیږي خو الله تعالی دوی باندې د الله تعالی ستاري غالبوي پرده غالبوي چاته ښایي نه کله وارې د عبرت پر ورته وایي چې دا کار دی دا ما کوه دې وجې نه هغه د تا په زړه کې وګوري چې تا علاج څنګه کېږي هغې طریقې سره علاج وکړي دې وجې نه مونږ تاسو دې طرف ته توجه ورکو برای نام آسې بیات نه کوو چې بیات مې کړی دی بلکې حقیقت کې داخل شو لکه مستقل دې دپاره خانقاه جوړوي لکه مدرسه ده سکول ده داسې دې دپاره خانقاه او لکه مخکې ما درته وویل چې علم ظاهر جدا شی دی علم باطن جدا شی دی علم ظاهر کې ته دومره مرتبې ته ولې نه وې رسېدلی چې د کاڼې غوندې سختې مسلې راوباسې خو علم باطن دی چې نه وي کړی ته نه پوهېږي ته په علم باطن کې وړوکی چڼی یې وړوکی طالب اوس پیدا شوی عالم ته هم ضرورت دی محدث ته هم ضرورت دی شیوخو ته هم ضرورت دی چې ټول دې طرف ته توجه وکړو الله تعالی د مونږ تاسو کې توجه راولي